بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني درس کې موږ غواړو چې په OBS باندې کار وکړو. OBS یا Organization Breakdown Structure چې موږ تاسو غوته تشکیل ویو، لکه څنګه چې موږ په تمخني درس کې په EPS باندې کار وکړ او التم یو ارګانم جوړ کا او په ارګان کې مختلفې پروژې وي. اوس د هر پروژې لپاره او د هر پروګرام لپاره موږ باید مسؤل کس معرفي کړو. په دې خاطر باندې چې موږ پروژه په سمه توګه باندې مدیریت کړی شو، نو په هر بخش کې موږ باید یو مسؤل کس ولرو. د دې په خاطر باندې چې موږ وکولای شو خپل سترکچر جوړ کړو یا خپل تشکیل جوړ کړو. د دې په خاطر باندې ورځو بیا موږ تاسو انټرپرایز ته او په انټرپرایز کې راځي OBS ته چې Organization Breakdown Structure دی. په دې باندې کلیک کړو. دلته چې کله راغلو انجینر نصیر دی چې انجینر نصیر دلته د پروګرام منیجر په حیث باندې مسؤل دی. بیا راځو د انجینر نصیر تر لاس لاندې تقریبا شاید ډېر کسان کار وکړي. موږ د مثال په توګه باندې 3 نفر ورته معرفي کوو. بیا راځو دلته ورته وایي چې 8 نفر ورته معرفي کوو. مثلا ورته لیکو چې انجینر زمان ورته معرفي کوو او انجینر زمان دلته څه کاره دی. انجینر زمان مثلا پروجیکټ منیجر دی او دغه د پوزیشن هم دلته ورته لیکو چې دا د انجینر زمان مسئولیت دی. دغه ځای راځو بل نفر ورته معرفي کوو. د مثال په توګه باندې انجینر نعیم. او بیا راځو بل نفر ورته معرفي کوو، ورته وایي چې مثلا انجینر هلال. دا مو ورته معرفي کړ. دغه نه وروسته که چېرته وغواړو چې د هر یوه مسؤلیت هم ورته معرفي کړو، څه مسؤلیت لري هغه هم دلته ورته لیکو. مثلا انجینر نعیم څه کاره دی، هلته ورته لیکو چې انجینر نعیم پروجیکټ منیجر دی. او ورڅو ورته ګورو چې هلال څه کاره دی، هلال ورته لیکو چې هلال مثلا کوالټي کنټرول منیجر دی. اوس غواړو چې مثلا د هر شخص په رابطه باندې موږ دغه نور مشخصات هم ولیکو. راځي موډیفای ته او په موډیفای ته چې کله راغلو په دو ځای کې A په حرف باندې چې کلیک کړو دلته موږ ته ټکس راکوي چې موږ وکولای شو د شخص په رابطه باندې تکمیل معلومات ور واچوو. چې اسمه چې دی دا کرسر چې په ولاړ دی دا عکس دلته واچوو چې موږ وپېژنو چې دا کوم شخص دی. ورځو دا څو ځای نه عکس را انتخابوو او پن ورته وي راځي عکس اوکې کوو او عکس دلته لویږي. او د څنګ سایډ دا د زنځیر علامه چې دا یو لینک دی چې مثلا د کوم سایټ څخه لینک لري په هغه باندې کلیک کوو او دغه د څنګ څخه د ټیبل دی که وغواړئ د شخص په رابطه باندې په نور موضوعات وي په دغه ټیبل کې ورته لیکو. دا و د موږ نننی درس. ډېره مننه.